السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زم سراج محمد ننګرهاري او تاسو ته په یو نوې ویډیو کې ښه راغلاست وایم. ملګرو امید لرم چې روغ او جوړ به یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. وړوکی غوندې میسج لرم د کرونا وایرس په باره کې چې څنګه کولی شو د کرونا وایرس نه ځان بچ وساتو او خاص کر زموږ افغانستان یا پاکستان یا نور داسې ملکونه چې ډېر کیسونه پکې اوس تقریبا رجسټر شوي دي. پاکستان کې 9 شته او افغانستان کې هم یو څو کیسونه رجسټر شوي دي او څنګه کولی شو چې موږ د دې نه محفوظ ځان وساتو او ځان ترې بچ کړو. اول خو عالمانو دا ښودلي دي چې 5 ټیمه لمونځ او اودس کول او بیا ډېر استغفار ویل، درود شریف ویل، دا بهترین علاج دی. او بل دا د دې علامات څنګه دي، دا څنګه ظاهریږي او څنګه یو بل ته منتقلیږي. کرونا وایرس دې ته چې کوم دی نوول په نامه مشهور دی، مخکې مارس او مختلف قسمه نور نومونه مو دا د کرونا فیملی نه دی، نوول په نامه باندې مشهور دی او دا داسې زر ترانسفر کیږي چې چا سره لاس میلاو کې یا چا څوک پرنجی واچي یا ټوخی وکړي نو د هغې په ذریعه دا یو بل انسان ته منتقلیږي. تر 3 میټرو فاصلې پورې دا مزل کوي، مطلب هغې نه بعد دا منتقلیږي یو انسان ته بل انسان ته. نو د دې علامات څنګه دي او څنګه تا ته پته لګي؟ 14 ورځې بعد یا 15 ورځې بعد دا خپل علامات ظاهروي. ټوخی به درځي او زکام به وي او بیا تبه وي او بیا سینو کې سوځي. نو دا د دې علامات دي. نو چې مطلب تاسو ته اندازو ډاکټران داسې وایي چې که تاسو ته پته نه چې کرونا وایرس زه انفیکټ کړی یم نو تاسو به څنګه معلوموئ؟ تاسو به داسې معلوموئ چې یو ډوب به ساه به واخلئ او بیا به ساه ونیسئ. که ستاسو په سږو کې یا په دغه کې خوږ وشو نو تاسو کولی شئ چې خپل ټیسټ وکئ، کیدای شي تاسو ته خدای نخواسته کرونا وایرس وي. او بل داسې دا چې د ګرمو اوبو او د مالګې استعمالول ډېر ښه دي، ډېر مفید دي. او د ماسک او لاسونو ته ګلوز اچول دا ډېر مفید دي زموږ دپاره. او بل الله دې نه کړي انشاءالله مسلمانان به الله په خپل امان کې ساتي. خو داسې دا چې کوم علامات درته ما وښوده دا علامات د کرونا وایرس د بیمار دپاره دي. او بل دغه درته وښوایم چې نارمل زکام چې کوم وي زموږ دا د هغې نه 80% کمزوری دی. مطلب دا وخت سره ځان څومره چې تا کې پاتې کېږي عمره تا کې کار پیدا کوي، عمره تا ستا باډي پارټس چې کوم دي دا انفیکټ کوي. نو دا نارمل زکام چې کوم دی موږ ته لګي د هغې نه 80% کمزوری وایرس دی، خو دا کاپي کوي. د وایرس دا خصوصیت دی چې دا ځان کاپي کوي او دا نورو خلکو ته منتقلیږي او ډېر زر منتقلیږي. نو زه د ټولو مسلمانانو ته خاص کر افغانستان خلکو ته دا پیغام لرم چې کرونا وایرس وبا ده، خو انشاءالله مسلمانان به د ده نه محفوظ وي. الله تعالی له مونږ سر ټیټ کړو، لمونځ وکړو، دعاګانې وکړو، ډېر استغفار ووایو، نو انشاءالله مونږ به ترې محفوظ وساتل شو. او بله دا چې ایران او اټلي او دې ملکونو کې ډېر په تیزه سره خورېږي، هغه وجه دا ده چې هلته د ټریول او د تګ راتګ ډېر زیات و د چین نه، نو دا کیسونه د ټریول په ذریعه خپل ملک ته تللي او هغې نه خواره شوي دي. نو زما هیله دا ده چې ماسک استعمال ډېر کوئ او چې کوم علامات درته ما وښودل یا الله نه کړي چا کې وي نو هغه د ګرمو اوبو او د مالګې استعمال ډېر کوئ. نو انشاءالله کرونا وایرس به موږ نه لرې لاړ شي او د کرونا وایرس به ختمه وشي. نو دا لنډ غوندې میسج دی ملګرو. زما یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او دا زه خپل فیسبوک نه هم شیر کوم او یوټیوب نه هم شیر کوم. نو تاسو نه هیله دا ده چې څومره شیر کولی شئ عمره شیر کړئ. والسلام.